د لوی او بخونکو خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د ریاضي حساب درسونه مو مسلسل له لومړي لوست څخه تعقیب کړي وي تر څو ترې یو څه زده کړئ. ګران زده کوونکو موږ په مخکیني لوست کې تقسیم عملیه وویلې، د هغې مسایل خواص ټول بیان کړل. هیله ده چې هغه هم درسره پاک په کتابچو کې لیکلي وي او هر ورځ ځان سره تکراروي، انشاءالله نور باندې یاد نه وځي. ګران زده کوونکو په دې لوست کې موږ له خیر راځو د تقسیم قابلیتونه وایي، لیکو د تقسیم قابلیتونه د تقسیم قابلیتونه ګران زده کوونکو معنی دا دی نه موږ دلته داسې وایو چې کم عدد په کم عدد پوره تقسیمیږي. دلته موږ دا زده کوو چې یو عدد مخکې د دې نه چې موږ مثلا تقسیم کوو باید په دې باندې پوه شو چې عدد دا په دې باندې پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي. پوره تقسیمېدو باندې خو پوهېږي که نه، یعنې موږ وایو کله چې وایو یو عدد په بل عدد پوره تقسیمیږي په دې معنی چې باقي مانده صفر راځي. مثلا موږ وایو شپږ تقسیم د دوه شي، شپږ تقسیم دوه شي درې یو ته رسېږي درې بل ته رسېږي، نو دلته باقي مانده هېڅ شی پاتې نه شو. نو دلته موږ چې وایو چې شپږ په دوو پوره تقسیمیږي، نو موږ همدغه عددونه که عددونه لوی وي او موږ ته یو عدد راکړي چې دا عدد په دې باندې تقسیم کړي، موږ باید څنګه پوه شو چې دا عدد ضرب په دې باندې پوه شو دا عدد په دوو باندې تقسیمیږي، په دریو تقسیمیږي، په څلورو تقسیمیږي که نه تقسیمیږي، پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي. همدغه لپاره موږ باید چې زده وي د تقسیم قابلیتونه باید زده وي. په حساب کې ګران زده کوونکو د حساساتو لپاره د درس لپاره دوه خبرې ډېرې مهمې دي. چې اوله خبره مې درته مخکې د ضرب په عمل کې کړې وه چې هغه د ضرب زباني وه که نه، ضرب زباني باید سمه زده وي تر څو موږ بعد د دې نه په حساب کې په ریاضي کې ډېر ښه مخته ولاړ شو. او دویم عنوان چې دا هغه عبارت د تقسیم قابلیتونه دي. ګران زده کوونکو چې دا هم کله زده وي، کله چې یو عدد موږ ته راکول کېږي چې په دوو باندې تقسیموو، نو کله چې موږ دا زده وي موږ بیا ډېر په سادګۍ باندې پوهېږو چې دا عدد په دې عدد باندې پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي. ګران زده کوونکو بعضې حالات دي د تقسیم په قابلیتونو کې، بعض عدد لپاره هماغه موږ زده کوو چې هماغه عددونه مهم هم دي او سوالونه هم ترې راځي او زموږ پس ډېر په درد هم خوري چې هغه عددونه کم دي. اولین عدد چې موږ ګران زده کوونکو دلته وایو هغه عبارت د څو ده؟ هغه عبارت د صفر څخه ده. ګران زده کوونکو د صفر قابلیت باید داسې هم زده کړی وي، داسې باید وي چې هیڅ عدد په صفر پوره نه تقسیمیږي، یا داسې وایو چې هر عدد چې په صفر تقسیمیږي هغه نه ده تعریف شوی، یعنې تعریف نه ده تعریف شوی. یعنې موږ ورته وایو چې عدد تقسیم په صفر شي نو موږ ورته چې لیکو لایتنې ورته لیکو، یا ورته لیکو چې نه ده تعریف شوی، نه ده تعریف شوی، یعنی دا تعریف وړ نه ده. موږ هیڅ عدد نشو کولی چې په صفر تقسیم کو. یعنی کله چې موږ ته وایي چې 15 تقسیم د صفر، موږ ورته چې وایو چې لایتنې. موږ ته وایي چې شپږ تقسیم د صفر، موږ ورته لایتنې. و تقسیم د صفر، موږ ورته چې وایو لایتنې. یعنی هیڅ عدد په صفر باندې نه تقسیمیږي. دا په یاد دي چې هیڅ عدد په صفر باندې د تقسیم قابلیت نه لري. دا یو خبره صحیح ده. اول عدد دا ده. دویم عنوان چې د ګران زده کوونکو هغه د یو قابلیت ده. دا د یو لپاره دا په یاد وي چې ټول طبیعي عددونه په یو باندې پوره تقسیمیږي، یعنی ټول طبیعي عددونه په یو باندې د تقسیم وړ دي، ټول عددونه په یو پوره تقسیمیږي. داسې هیڅ عدد موږ نه لرو چې هغه په یو باندې تقسیم نشي. هر عدد چې په یو تقسیمیږي خپل هماغه عدد کېږي. مثلا که موږ ا راواخلو یو عدد وي په یو باندې تقسیم کړو نو ځواب به ا راوځي، پوره تقسیمیږي. شپږ راواخلو په یو تقسیم کړو نو شپږ به شي. و راواخلو په یو باندې تقسیم کړو نو و به شي. دغسې هر عدد په یو باندې پوره تقسیمیږي. دا هم زده وي. دریمه خبره ګران زده کوونکو هغه چې ده هغه عبارت د دوو قابلیت ده. کم عدد په دوو ګران زده کوونکو پوره تقسیمیږي؟ موږ وایو هر هغه عدد چې لومړی رقم صفر او یا جفت وي. هر عدد چې لومړی رقم صفر او یا جفت وي هغه عدد په دوو باندې پوره تقسیمیږي. مثلا که موږ ته یو عدد راکول شي چې و یو درې دوه پنځه شپږ، او موږ ته وایي چې آیا دا عدد په دوو پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي. موږ یې لومړی رقم ګورو. لومړی رقم تاسو دلته ګران زده کوونکو ګورئ چې شپږ ده او شپږ یو جفت عدد ده. کله چې جفت او صفر موږ یې کېږي نو دا عدد په دوو باندې پوره تقسیمیږي. یعنی کله چې لومړی رقم صفر وي، دوه وي، څلور وي، شپږ وي، اته وي، دغه عددونه وي، یعنی دا جفت عددونه دي او دا صفر ده، نو دا عدد په دوه باندې پوره تقسیمیږي. تاسو همدا اوس د عدد راواخلئ په دوه تقسیم که حتما به باقي مانده څو پاتې کېږي؟ صفر به پاتې کېږي. یا همداسې موږ ته سوال راکوي چې شپږ یو و صفر 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 داسې صحیح ده. او موږ ته وایي چې دا عدد په دوه باندې پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي؟ موږ ورته وایو چې دا دوه لومړی رقم یې ګورئ صفر ده، لومړی رقم یې چې صفر ده موږ وایو چې په دوه باندې پوره تقسیمیږي یا پر دوو د تقسیم وړ دی. همداسې موږ وایو چې و شپږ نهه درې او دلته لیکو اته. لومړی رقم تاسو ګورئ چې څو ده؟ لومړی رقم ګران زده کوونکو اته ده، جفت عدد ده، نو موږ ورته وایو چې دا په دوو پوره تقسیمیږي.
صحیح ده. او که موږ ته وایي شپږ صفر 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 یو دا عدد په دوو تقسیمیږي که نه تقسیمیږي؟ موږ لومړی رقم ګورو چې یو ده او یو څه رقم عدد تاق عدد ده، نو موږ ورته وایو چې دا عدد په یو باندې په دوو باندې پوره تقسیمیږي نه، یعنی که تقسیم وکړو حتما باقی مانده لري او باقی مانده اخر کې یو عدد منځ ته راځي یعنی موجود ده. او که وایي چې 15 شپږ اووه اته او دلته ولیکو اووه، لومړی رقم یې ګران زده کوونکو تاسو ګورئ چې دا څه ده؟ تاق ده. کله چې تاق عدد وي موږ وایو چې دا په دوو باندې نه تقسیمیږي، یعنی په دوو باندې پوره قابل تقسیم نه دی. صحیح شو؟ دا د دوو خبره وه. بله خبره ګران زده کوونکو چې موږ باید میخانیک هغه هم زده وي هغه د دریو قابلیت د ګران زده کوونکو. د دریو قابلیت څه رقم د ګران زده کوونکو؟ کله چې د یو عدد د ارقامو مجموعه، یعنی یو عدد موږ ته راکول شي او موږ د هغې عدد د ارقامو مجموعه راواخلو، کله چې د دې عدد د ارقامو مجموعه په دریو پوره تقسیم کېده نو موږ وایو چې د عدد په دریو پوره تقسیمیږي، او که د ارقام مجموعه په دریو نه تقسیمېده نو خپل عدد هم نه تقسیمیږي. مثلا څه رقم ګران زده کوونکو؟ موږ لرو چې 15 2 1 صفر صفر یو دغسې یو سوال موږ ته راکول شو، موږ ته وایي چې آیا دغه عدد په دریو پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي؟ دې لپاره چې موږ پوه شو چې آیا د عدد په دریو تقسیمیږي نه تقسیمیږي، د دې ټول رقمونه یو بل سره جمع کوو، یعنی لیکو چې 15 جمع 2 جمع 1 جمع 0 جمع 0 جمع 1. 15 جمع 2 څو کېږي؟ 9. 9 جمع 1 8. 8 جمع 0 8. 8 جمع 0 8. 8 جمع 1 څو کېږي؟ 9. تاسو ګورئ ګران زده کوونکو چې 9 په دریو پوره تقسیمیږي. صحیح ده؟ 9 راووته. مجموعه د ارقام څو شو؟ 9. 9 چې په دریو کېږي نو د عدد هم څه کېږي؟ په دریو باندې کېږي. یعنی د مجموعه د ارقامو چې په 9 کېده په دریو کېده نو خپل عدد به په دریو پوره تقسیمیږي. صحیح شو؟ همداسې ګوره ګران زده کوونکو بل سوال لیکو چې 4 0 2 0 0 3. صحیح ده؟ او دلته مثلا یو بل سوال دلته ورته لیکو چې 1 2 داسې. او موږ ته وایي چې آیا دا عدد چې غټ عدد ده چې په دریو باندې پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي؟ موږ د ارقام مجموعه پیدا کوو، لیکو چې 4 جمع 0 جمع 2 جمع 0 جمع 0 جمع 3 جمع 1 جمع 2. صحیح ده؟ اوس 4 جمع 0 4 4 جمع 2 شپږ شپږ جمع 0 شپږ شپږ جمع 0 شپږ شپږ جمع 3 9 9 جمع 1 10 10 جمع 2 12. تاسو ټول پوهېږئ چې 12 چې ده هغه په دریو پوره تقسیمیږي. 12 چې په دریو پوره تقسیمیږي نو د عدد به په دریو باندې پوره تقسیمیږي. صحیح شو؟ یعنی بل عدد لیکو ګران زده کوونکو 15 1 و 3 1 شپږ 1 و بیا و ورکړو دلته، او موږ ته وایي دغه عدد په دریو پوره تقسیمیږي نه تقسیمیږي. موږ یې راسره اخلو 15 جمع 1 شپږ شو، شپږ جمع و 14 14 او 3 14 14 او 1 ولس ولس او 3 څو کېږي ګران زده کوونکو؟ ولس او 3 درویش درویش او و کېږي 30. یعنی ځواب د دې مجموعه ټوله څو شوه؟ 30 شوه. صحیح ده؟ نو 30 خو په دریو باندې پوره تقسیمیږي. کله چې 30 په دریو باندې پوره تقسیمیږي نو د عدد به په دریو پوره تقسیم شي. او که چیرې کوم عددونه جمع کړو مجموعه د ارقامو او هغه په دریو نه کېده نو موږ وایو چې هغه عدد هم په دریو نه. بل عدد چې دا ګران زده کوونکو هغه څو ده؟ هغه 4 ده. 4 په کومو اعدادو باندې کوم عددونه کولی شي چې په 4 پوره تقسیم شي؟ ګران زده کوونکو لکه څه رقم چې موږ دوو کې ویلې چې لومړی رقم یې ګورو، په 4 کې به 2 رقمه ګورئ، یعنې اول یویز او لسیز رقم به یې ګورئ. که چیرې یویز او لسیز رقمونه دواړه صفرونه وي، دواړه چې وي صفرونه وي، او یا داسې عدد وي چې په 4 وي، جفت هدف نه ده ښه، جفت به نه ګورئ. یعنې 4 لپاره به داسې ګورئ چې دوه لومړي رقمونه دواړه صفرونه وي او یا دواړه داسې یو عدد وي چې په 4 باندې پوره تقسیم شي، د عدد په 4 پوره تقسیمیږي. مثلا موږ ته وایي یو عدد راکړي زر، مثلا دلته لیکي زر، آیا زر په 4 پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي؟ موږ یې لومړي دوه رقمونه یویز او لسیز ګورو، دواړه ګورئ چې دواړه صفرونه دي پوره تقسیمیږي. او یا که ووایي چې 1 3 9 1 شپږ، دا عدد وګورئ چې په 4 پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي. موږ یې لومړي دوه رقمونه ګورو ګران زده کوونکو، لومړي دوه رقمونه مو لیدل. تاسو ګورئ چې لومړي دوه رقمونه یې دواړه څه دي؟ دواړه داسې یو عدد ده چې په 4 باندې کېږي، 14 ده که نه؟ 14 په 4 پوره تقسیمیږي، 4 په 4 کې 14 کېږي، یعنې په 4 پوره تقسیمیږي. کله چې دا عدد 14 لومړی رقم یې په 4 پوره تقسیمیږي نو ټول عدد موږ په 4 باندې پوره تقسیمیږي. یا وایي چې 9 3 او دلته هم لیکي راته 40. لومړی دوه رقمونه چې وګورئ دواړه څه دي؟ دواړه داسې عددونه دي چې دواړه داسې عدد ده چې په 4 پورې تقسیمیږي، نو ټول عدد په 4 پورې تقسیمیږي. یا وایي 1 3 9 1 شپږ 0 0 0 داسې. صحیح ده؟ لومړی دوه رقمونه چې وګورئ دواړه صفرونه دي نو په 4 باندې پوره تقسیمیږي. همداسې که وګورو شپږ 1 3 1 9 دلته راشي دوه لومړي رقمونه وګورئ 19 ده، 19 په 4 نه کېږي نو د عدد هم په 4 باندې نه تقسیمیږي. صحیح شو؟ نو دا و د 4 د تقسیم قابلیت. راځو ګران زده کوونکو په 5 باندې. کم عدد په 5 باندې پوره تقسیمیږي؟ هر هغه عدد چې لومړی رقم یې 0 او یا خپله 5 وي.
چې صفر مو په 5 کېږي او که 15 مو 5 کېږي بغیر د هغې نه چې هر عدد هغه په 5 باندې نه تقسیمیږي یعنې موږ ته وایو چې شپږ و 1 0 0 لومړی رقم یې ګران زده کوونکو چې ده صفر ده نو دا په 5 باندې کېږي او یا لیکو شپږ 1 3 1 15 داسې راته وایي چې دا عدد په 5 کېږي که نه کېږي موږ لومړی رقم ګورو چې خپله 15 ده نو موږ وایو چې دا په 5 باندې کېږي او که داسې وایي چې شپږ 15 15 4 لومړی رقم یې ګران زده کوونکو تاسو ګورئ دې 5 پسې سره به غرض نه کوي لومړی رقم یې تاسو ګورئ چې څو ده 4 ده نو نه 15 شو نه 0 شو دا عدد په 5 باندې د تقسیم وړ نه دی یا وایو چې و 1 شپږ 1 15 و 1 9 داسې لومړی رقم یې ګورئ څو ده 9 ده نو دا عدد په 5 باندې پوره نه تقسیمیږي صحیح شو کله چې عدد صفر او لومړی رقم یې 15 وي نو 5 باندې کېږي بغیر د هغې نه په 5 باندې نه تقسیمیږي بل عدد ګران زده کوونکو هغه څو ده شپږ ده کم عدد ګران زده کوونکو په شپږو باندې پوره تقسیمیږي هغه عدد په 5 شپږو پوره تقسیمیږي ګران زده کوونکو چې هغه عدد په یو وخت کې په 2 او 3 باندې پوره تقسیم شي کم عدد چې په 2 او 3 په یو وخت پوره تقسیمیږي هغه عدد په شپږو پوره تقسیمیږي او که په 2 وشو په 3 ونه شو نه تقسیمیږي 3 باندې وشو په 2 ونه شو بیا په شپږو باندې نه تقسیمیږي یعنی شرط ورته څو خبرې کړو دوه خبرې یعنی دا عدد په یو وخت کې باید په 2 هم وشي او په یو وخت کې په 3 هم باید وشي که په دواړو وشو نو په شپږو کېږي او که په دواړو ونه شو په شپږو نه کېږي صحیح شو مثلا موږ ته سوال راکوي چې 0 1 صحیح ده او دلته لیکو 0 1 بیا لیکو چې 0 داسې دا عدد په شپږو پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي موږ ورته څه وایو دوه شرطه ورته ږدو دا په 2 هم ګورو په 3 هم ګورو اول دا په 2 کېږي که نه کېږي لومړی رقم یې صفر ده موږ ویلي چې عدد لومړی رقم صفر جفتي په 2 کېږي نو لومړی رقم صفر ده په 2 کېږي موږ ورته په 2 وشو اوس راځو همدغه عدد ګورو چې په آیا په 3 کېږي که نه کېږي مجموع د ارقامو جمع کوو 4 جمع 0 4 4 جمع 1 15 15 جمع 0 15 15 جمع شپږ شپږ او 0 شپږ یعنې شپږ راووته مجموع د ارقامو شپږ خو په 3 کېږي نو دا عدد هم په 3 پوره تقسیمیږي نو هم په 2 وشو هم په 3 وشو نو موږ حکم کوو چې په شپږو هم پوره د تقسیم وړ دی خبره خوشاله ورسېدې که نه بل سوال د ګران زده کوونکو لیکو چې 15 2 0 0 2 صحیح ده دا عدد موږ ته راکوي موږ ته وایي چې تاسو دا وګورئ چې آیا په شپږو باندې پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي تاسو کولی شئ ویډیو ودروئ خپل یې وګورئ مثلا موږ ګورو 2 عددونو ته 2 او 3 ته ګورو لومړی رقم یې جفت ده لومړی رقم یې جفت 2 ده نو په 2 باندې کېږي او د ارقام مجموع 15 جمع 2 و 0 و 0 و 2 9 نو 9 په 3 باندې کېږي د عدد په 2 وشو په 3 وشو کله چې په 2 او 3 وشي په شپږو باندې هم پوره تقسیمیږي خبره خوشاله ورسېدې که نه بل سوال د ګران زده کوونکو لیکو چې 3 1 0 0 4 صحیح ده دا عدد موږ ته راکوي چې آیا تاسو وګورئ دا په شپږو کې که نه کېږي موږ ورته وایو چې 2 عددونه ګورو 2 او 3 په 2 د عدد کې که نه کېږي لومړی رقم یې 4 ده او کېږي بس په 2 وشو اوس 3 ته ګورو 3 1 4 4 0 4 4 0 4 4 4 8 8 په 3 نه تقسیمیږي نو دا عدد په 3 ویش وړ نه دی کله چې په 2 وشو په 3 ونه شو نو یو عدد باندې نه کېږي نو دلته موږ وایو چې په شپږو هم امکان نشته چې پوره تقسیم شي په شپږو هم پوره نه تقسیمیږي همداسې که داسې عدد چې په 3 کېده او په 2 نه کېده بیا هم نه کېږي او په 2 نه کې خو بیخي خبره خرابه ده بیا صحیح ده نور عددونه تاسو در سره وګورئ هغه هم در سره هغه کوي انشاءالله حتما یې پیدا کوئ بل عدد چې د ګران زده کوونکو هغه څو ده هغه 7 دي ګران زده کوونکو کم عدد په 7 پوره تقسیمیږي ګران زده کوونکو کله چې یو عدد موږ ته راکړي او موږ ته وایي چې د عدد په 7 پوره تقسیمیږي که نه تقسیمیږي موږ سره رقم کوو لومړی رقم یې حذفوو اخلو ترېنه هغه 2 چنده کوو یعنې هغه عدد چې موږ ترېنه لرې کړی د عدد نه هغه 2 چنده کوو حاصل یې راخلو دغه باقي عدد چې کوم پاتې د هغې نه تفریقوو که حاصل پکې 0 شو او یا داسې عدد شو چې په 7 کېده نو د عدد هم کېږي او که په 7 نه کېده د عدد باندې هم نه کېږي څه رقم موږ مثلا موږ ته وایي چې 4 3 2 15 دغه عدد تاسو وګورئ چې دا په 7 باندې تقسیمیږي که نه تقسیمیږي موږ څنګه کوو موږ دغه لومړی رقم د دې چې دا ترېنه لرې کوو د عدد نه حذف کوو لرې کوو یې ترېنه 15 دلته راغلل دا راسن 2 چنده کوو 2 پکې ضربوو 15 په 2 کې 10 صحیح شو اوس کوم عدد چې موږ 15 دې نه ویوړو خو 432 پاتې شو دغه عدد چې 10 د دې نه تفریقوو دلته لیکو 10 منفي کوو 2 نه چې 0 لړ شي 2 3 نه چې 1 لړ شي 2 او 4 هم په خپله داسې و تاسو ګورئ چې دلته د عدد خپل هم چې ده لوی عدد ده که نه دلته اوس بیا معلومیږي نه چې په 7 کېږي که نه کېږي بیا دغه عملیه اجرا کړئ بیا یې داسې کوي چې لومړی رقم د دې ترې واخلئ لومړی رقم واخلئ ضرب 2 یې کوئ 2 2 4 کېږي دا 4 راوړئ دلته دې عدد نه باقي نه تفریق کوئ 2 نه 4 نه ځي او دې نه ورکړه 12 12 4 لړ شي 8 دلته 3 پاتې 8 10
نو تاسو خو ګران زده کوونکو پوهېږئ چې 38 په 7 باندې د پوره ویش وړ نه دی، یعنی 38 په 7 باندې پوره نه تقسیمیږي. کله چې 38 نه تقسیمیږي نو خپل دا چې تقسیم نشو خپل عدد هم د ویش وړ نه دی او د تقسیم وړ نه دی ګران زده کوونکو. صحیح ده؟ داسې هغه کېږي. همداسې ګران زده کوونکو موږ وایو بل عدد به ونیسو، مثلا 15 ده، 3 ده، 2 ده، 1 ده، شپږ داسې. او موږ ته وایي چې دا عدد په 7 باندې پوره تقسیمي کنه تقسیم یا وشي یا به نشي. خو تاسو هم داسې عددونه پیدا کوئ چې کتابو کې لیدئ چې هغه پوره تقسیم شي، هغه هم درسره وګورئ بیا. مثلا دا عدد راخلو څو تېنه دا ایسته کوو شپږ. شپږ به دوه چنده کې څو کېږي 12. دې نه تفریقه اوس 12. یو نه دوه نه ځي او دې نه ورکړي 11 نه 2 لاړ شي 9. یو نه چې یو لاړ شي 0. دلته 3 شو او دلته څو شو 15. اوس دغه عدد 9 ترې ایسته کوي. 9 ضرب 2 څو کېږي 18. 18 دلته تفریق کوي، دلته یو دې نه ورکړه 10. 10 نه 8 لاړ شي 2. 2 نه یو لاړ شي 1. 15 دلته راکته کوي 500 څو شو 512. دا عدد اوس هم نه معلومیږي. دا 2 ترې واخلئ، 2 چې ترې واخلئ 2 ضرب 2 څلور کېږي. څلور ترې تفریق کوي، یو نه څلور لاړ شي نه ځي، یو دې نه ورکړه 11. 11 نه چې څلور لاړ شي څو پاتې کېږي ګران زده کوونکو 7 پاتې کېږي. او دلته څلور پاتې، څلور خپله راکته کړه 40. 40 خو په 7 باندې پوره نه ده، د ویش وړ نه ده. نو 40 چې نه تقسیمېږي دا عدد خپله د په 7 باندې د ویش وړ نه ده. دغسې موږ د بل عدد چې د ګران زده کوونکو هغه څو دي؟ هغه 8 دي. کم عدد ګران زده کوونکو په 8 باندې پوره تقسیمېږي؟ لکه 2 کې چې موږ لومړی رقم لیدل، په 4 کې مو 2 رقم لیدل، په 8 به 3 رقمه ګران زده کوونکو ګورئ. کله چې یو عدد لومړي 3 رقمونه 3 واړه صفر وي، لومړي 3 رقمونه یویزې، لسیزې او سلیزې 3 واړه صفرونه وي. او یا دا عددونه داسې عددونه وي چې په 8 باندې پوره تقسیم شي، نو دا عدد په 8 پوره تقسیمیږي. مثلا موږ لرو 15 شپږ 0 0 0. 3 واړه رقمونه تاسو ګورئ څو دي؟ 3 واړه رقمونه صفرونه، دا په 8 باندې پوره تقسیمیږي. یا لرو رقم 15 2 0 8 داسې. 3 لومړي رقمونه تاسو وګورئ 0 8 دي. 8 په 8 باندې پوره تقسیمیږي، نو دا عدد په 8 باندې پوره تقسیم وړ دی. اما که داسې شپږ 2 2 2 2. 3 لومړي رقمونه موږ ګورو، دلته ګورو 222 ده. 222 ګران زده کوونکو په 8 پوره نه تقسیمیږي. داسې نه ګورئ دا جفت ده، جفت به نه ګورئ. نو دا چې ده په 2 باندې پوره، په 8 باندې پوره قابل تقسیم نه ده. او که داسې شپږ 0 0 0 0 0 ولرو. صحیح ده؟ او دلته آخر کې هم 8 ورکو. دلته 3 رقمونه ګورو، ګورئ چې 0 0 8 ده، دا په 8 باندې پوره تقسیم، نو دا عدد هم په 8 باندې پوره د ویش وړ دی. صحیح شو؟ دغسې ځان پرې پوهېږو. بل عدد چې د ګران زده کوونکو هغه څو ده؟ 9 ده. 9 لکه 3 غونه د ګران زده کوونکو. په 3 کوم ویلي چې هغه عدد په 3 پوره قابل پوره تقسیمیږي یا پوره د ویش وړ دی چې د ارقام مجموعه په 3 وشي. دلته 9 کې من دا خبره وکړئ، کله چې د یو عدد د ارقام مجموعه په 9 باندې د ویش وړ وي او په 9 باندې پوره وویشل شي، نو د عدد هم په خپله د عدد هم په بیا په 9 باندې پوره ویشل کېږي. لکه څه رقم ګران زده کوونکو موږ لرو داسې عدد چې 2 2 0 1 0 4. صحیح ده؟ دا عدد موږ ته راکوئ، تاسو وګورئ چې دا په 9 باندې کېږي که نه کېږي. موږ عدد جمع کوو 2 جمع 2 جمع 0 جمع 1 جمع 0 جمع 4. 2 جمع 2 4 شو که نه؟ 4 جمع 0 4. 4 جمع 1 15. 15 جمع 0 15. 15 جمع 4 9. تاسو پوهېږئ چې 9 په 9 پوره ویشل کېږي. کله چې دا پوره ویشل کېږي نو دا عدد هم په 9 پوره ویشل کېږي. دلته دې عدد ته هم راځو چې دا عدد هم په 9 پوره ویشل کېږي. صحیح ده؟ یا بل عدد لیکو ګران زده کوونکو چې 2 ده 1 ده 7 ده 0 0 9. صحیح ده؟ دا عدد موږ ته راکوي چې په 9 باندې کېږي که نه کېږي. موږ جمع کوو 2 او 1 څو کېږي ګران زده کوونکو؟ 3 3 او 3 و لس 0 لس 0 لس 9 څو کېږي ګران زده کوونکو؟ 19. نو دلته موږ ګورو چې 19 په 9 باندې پوره د ویش وړ نه ده. کله چې 19 نه کېږي دا عدد به هم پوره نه ویشل کېږي. صحیح ده؟ دغسې مثلا موږ لرو 4 0 15 0 1 1 1. دلته جمع څو، دلته بل ورسره څو لیکو؟ بل به ورسره ولیکو شپږ. دا عدد ده وایي تاسو یې وویشئ. دلته موږ ګورو 4 0 څو کېږي؟ 4 او 15 9. 9 او 0 9. 9 او 1 لس 11 12 او دلته دا ورسره جمع کو 18 کېږي. مجموع څو شو؟ 18. 18 په 9 باندې پوره تقسیم کېږي. نو دا عدد په 9 باندې هم پوره ویش وړ دی. صحیح ده؟ دغسې تقسیموو. ګران زده کوونکي یو خبره هم په یاد وي چې کوم عدد چې په 9 کېږي، یعنې لکه دې غوندې چې دا وشو، لکه دې غوندې چې وشو، کوم عدد چې په 9 کېږي نو هغه په 3 هم کېږي، ولې چې دا عدد خو په 3 پوره تقسیمیږي. کوم عدد چې په 9 کېږي نو په 3 کېږي. صحیح ده؟ خو کوم عدد چې په 3 کېږي هغه ضرور نه ده چې په 9 وشي. څه معنی؟ ګورئ ګران زده کوونکو،
دلته مجموعه 9 شوه، دا خو په 9 کېږي، خو دغه 9 په 3 تقسیمېږي که نه، خو دا په 9 د عدد هم په 9 تقسیم شو هم په 3 تقسیم شو. دلته مجموعه 13 شوه، 13 په 9 تقسیمېږي په 3 تقسیمېږي، نو دا عدد چې دا په 3 پورې تقسیمېږي هم په 9 تقسیمېږي. خو داسې عددونه پیدا کېږي ګران زده کوونکو چې مجموعه مثلا راځي شپږ په 3 کېږي خو په 9 نه کېږي بیا، یا راځي مجموعه 12 مثلا موږ لیکو چې 1 8 0 0 2 صحیح ده. دا راته تاسو وګورئ، موږ ورته وایو چې مجموعه د ارقامو یې جمع کوو، 1 1 2 2 او 8 څو کېږي 10 10 او 2 12. اوس دغه 12 چې ده دغه 12 په 3 کېږي خو په 9 نه کېږي، یعنې دا داسې عدد ده چې په 12 دغه عدد اوس په 3 وشو اما په 9 ونه شو داسې. نو موږ دا وایو چې هر عدد چې په 9 کېږي هغه په 300% کېږي، خو هر عدد چې په 3 کې هغه ضرور نه ده چې په 9 باید وشي. دا خبره خو زده شوه که نه. بله خبره ګران زده کوونکو هغه څو ده 10. کوم عدد په 10 پوره تقسیمېږي؟ هغه عدد په 10 تقسیمېږي چې لومړی رقم یې 0 وي. هغه عدد چې لومړی رقم یې یویزي 0 وي نو هغه عدد په 10 د ویش وړ دی، لکه 15 0 0 0. دا عدد لومړی رقم 0 ده چې وایو په 10 د ویش وړ دی. 4 2 1 3 0 3 لومړی رقم یې 3 دی، موږ وایو چې په 10 نه ویشل کېږي، صحیح ده. همداسې موږ لیکو چې 3 1 15 0 0 0 لومړی رقم 0 ده، موږ وایو چې په 10 باندې د ویش وړ ده، صحیح ده. داسې پیدا کوو. بل عدد چې ده ګران زده کوونکو هغه 11 ده. کوم عدد په 11 پوره تقسیمېږي؟ یو عدد چې موږ ته راکړي ګران زده کوونکو موږ وغواړو چې دا په 11 کېږي که نه کېږي، موږ چې کوو د جفت او د طاق مراتب جدا کوو، جفت مراتب جدا یو بل سره جمع کوو او طاق جدا یو بل سره جمع کوو. آخر دا جفت مراتب حاصل د طاق مراتب یا کوم چې لوی ده یو بل تفریقوو، که جواب 0 راووته اصلي عدد په 11 کېږي، او که داسې عدد هم و چې په 11 کېده بیا هم په 11 کېږي. یعنې څه رقم موږ ته عدد راکول کېږي چې 4 3 1 15 2 1 7 9 3 1 15. دغه عدد تاسو وګورئ چې دا په 11 باندې پوره تقسیمېږي که نه تقسیمېږي. تاسو به لومړی کار چې کوئ د عدد به شمیرې به پې کېدې، یعنې ویې شمارهګذاري کوئ، یعنې داسې به کوئ چې مثلا به خونه به شروع کړه دا اول عدد ده، دا دویم عدد ده، دا دریم عدد ده، دا څلورم عدد ده، دا پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم یولسم. دغسې عدد باندې به څه کېدې شمیرې به کېدې. دغه شمیرې چې راځي تاسو 1 2 3 4 وایي، دلته کوم چې طاق راځي دا د طاق مراتب دي. مثلا 1 د طاق مراتب ده، لاندې باندې ګورئ چې دا جفت ده که طاق ده، هماغه 1 خپله طاق ده، که لاندې جفت هم د طاق مراتب شو. ولته تاسو ګورئ چې دا 2 ده، 2 خپله د جفت مراتب دي، اما لاندې عدد پکې څو ده 1 ده، یعنې دې ته به نه ګورئ، هغه پاس جفت او طاق مراتب ته ګورئ. دلته به اوس راشئ د ولیکئ چې د طاق مراتب، د طاق مراتب جمع کوي، ټول جمع کوي. د طاق مراتب څوک دي؟ یو پکې 1 ده، 3 دي، 5 دي، دلته پاس 7 دي او بل 9 ده او بل 1، ټول به جمع کوي. ګوره 15 جمع 3 8 شو، 8 جمع 7 څو کېږي؟ 8 جمع 7 14، 14 جمع 2 14، 14 جمع 1 ولس، ولس او څلور 21. نو د طاق مراتب څو شو؟ 21، مجموعه 21 شوه. اوس راځي جفت، د جفت مراتب، د جفت مراتب به جمع کوي. دا ګورئ دا 2 جفت د لاندې څو ده 1 او 9 څو کېږي 8 او 1 9 9 او 15 9 او 15 14 او 3 څو کېږي 11. دلته به ولیکئ څو 11، دلته عدد لاندې 11 راغی. اوس به دغه د دې تفریق حاصل به پیدا کړي، دلته منفي به یې کوي. کله چې منفي کوئ څو کېږي 1 نه چې ولاړ شي نه ځي، او دې نه ورته ورکړي 11، 11 چې ولاړ شي 4، دلته 2 نه 1 نه 1 ولاړ شي 0، نو ځواب څو پاتې شو 4. 4 خو په 11 نه تقسیمېږي. نو کله چې 4 نه تقسیمېږي یعنې د طاق او جفت مراتب او حاصل تفریق عدد نه تقسیمېږي او 0 هم نه شو، نو دا عدد هم دلته چې دا نه شو چې دا نه تقسیمېږي، نو هلته هغه عدد هم په 4 باندې د ویش وړ نه ده، په 11 باندې د ویش وړ نه ده. خبره خو رسېدې که نه؟ مثلا یو بل هم درته کاروم 15 2 1 7 3 1 0 2 1. صحیح ده؟ دا عدد راته وګورئ. تاسو اوس ویډیو دراویم شي خپله پیدا کړئ چې څه رقم ده. زه به هم درته حل کړم. ګورئ اول به شمیرې کېدو، دا به ولیکو 1 دا 2 دا 3 دا 4 5 6 7 8 9. اوس د طاق مراتب به واخلو، د طاق مراتب دا به راواخلو، دا 1 ده، دا د طاق مراتب 1 او بل طاق مراتب 0 دغه 3 ده او بل دلته 5 دي، دا لاندې 3 لیکلي دي 9 ده او دلته 5. 1 او 0 1 او 3 4 4 او 1 5 5 او 5 10. او د جفت مراتب به راواخلو ګران زده کوونکو، مراتب به راواخلو چې څه کېږي.
اوس 2 ده جفت ته پاسې لږ لیکلي ورته 2 ده 2 جمع 1 3 3 شپږ 9 9 او 2 څو کېږي 11 دلته 11 شو صحیح ده. اوس به تفریق کو سره تفریق سره کوم کې د غټ نه وړوکی تفریق کوي 11 نه منفي 10 کوي ځواب راوځي یو په 11 نه کېږي نو عدد په 11 نه کېږي. تاسو په خپل کتابو کې په خپل چپټرو کې لیدای شئ موادو کې چې هلته به داسې عددونه چې هغه په 11 کېږي هغه به در سره خپل حل کوي صحیح ده. آخري عدد چې د ګران زده کوونکو هغه څو ده 12 ده. کم عدد ګران زده کوونکو په 12 پوره تقسیمیږي هغه عدد په 12 پوره تقسیمیږي چې هغه په یو وخت کې په 3 وشي په 4 وشي یعنی عدد چې په 3 کېږي او په 4 کېږي هغه 100% په 12 کېږي او که په 3 وشو په 4 ونه شو نو په 12 نه کېږي په 4 وشو په 3 ونه شو بیا په 12 باندې نه تقسیمیږي صحیح ده. ما سره موږ ته سوال راکوي چې 15 0 2 0 0 2 0 دغسې دا عدد موږ ته راکړه تاسو وګورئ چې آیا د عدد په 12 پوره تقسیمیږي نه تقسیمیږي. موږ همدغه دواړه عددونه ورته ګورو څه رقم هم 3 ګورو هم 4 ګورو. اول په 3 کې کنه کېږي 15 0 5 5 2 0 2 9 9 0 9 نو 9 په 3 کېږي نو دا عدد په 3 وشو په 3 کېږي. 4 ته دوه لومړني رقمونه ګورئ چې داسې عدد ده په 4 کېږي موږ ویل چې دواړه صفرونه داسې عدد په 4 وشي نو 20 د په 4 کېږي دا په 4 وشو نو چې په 3 وشو په 4 وشو موږ وایو چې په 12 هم کېږي پوره تقسیمیږي او پوره د تقسیم وړ ده صحیح ده. همداسې نور سوالونه هم در سره ولیکئ او کوم چې مشکل لرو ده هغه سوالونه ماته راولیکئ انشاءالله هغه هم درته ډېر زر حل کړم. دا ګران زده کوونکو د نن لوست هیله ده چې دا هم زده کړی وي او مهم ټکي هم ټول در سره په کتابچو کې لیکلي وي. کوشش وکړئ دا در سره ډېر تکرار کړئ ولې بعد دنې په حساب کې په ریاضي کې پاس په لوړ ریاضي کې ډېر په درد خوري سوالونه پې زر زر لو نو در سره تکرار کوي میخانیکي کوي کتابچو کې در سره ولیکئ سوالونه پې حل کوي کوم کتابونه چې در سره دي هغه در سره کوم سوالونه چې مثلا نه پې پیدا ما نه تشریح کړي نو هغه ماته راولیکئ انشاءالله په هغې به مو غږېږو او کوشش وکړئ دا ویډیوګانې در رسیږي نورو ملګرو ته هم ورسوئ چې دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک اوسو او دغه ویډیوګانې دغه درسونه ټول ملګرو ته ورسیږي. نو ښه وخت